شو بسم الله. هستولوژي لومړی درس دی. د هستولوژي معرفت یا پیژندنه ده. په دې درس کې موږ تاسو ته یو پوهیږو چې هستولوژي خپله څه شی ده. څیرې موږ تاسو به انساج وپېژنو، ټیشوز څه شي دي، خپله د هغو سایز په اړه به خبرې موږ تاسو وکړو. د انساج د اماده کولو په اړه موږ خبرې وکړو چې څنګه اماده کېږي، هغه څنګه کتل کېږي. صحیح شو. بیا موږ تاسو دغه د انساج چې اماده کېږي دغه ترمنځ تفاوت څه دي ته موږ تاسو خبرې کوو انشاءالله. او ځینې ایمیجونه باندې خبرې کوو د خیر سره چې موږ تاسو د انساج چې موږ تاسو مایکروسکوپ یې ګورو څنګه معلومیږي دا شیان. نو اول موضوع د هستولوژي موږ تاسو هغه تعریف د خیر سره کوو چې هستولوژي څه ته ویل کېږي، څه شي ته هستولوژي. نو هستولوژي خپله دا کلمه چې د دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې یو د هیسټوز په معنا دی او بل د لوکوز په معنا دی. هیسټو خپله معنا د نسج دی، ټیشو ته ویل کېږي، او لوګوس یا لوجي خپله سټډي یا علم ته ویل کېږي، مطالعې ته ویل کېږي. د نسج مطالعه دا خپل یو ګریک لاتیني لغات دی چې هیسټو معنا نسج او لوجي معنا پوهه. د انساجو علم د انساجو پوهې ته ویل کېږي. د سټډي اف ټیشوز سیسو هستولوژي خپله د اناټومي یو برخه ده. موږ تاسو ویلي وو په اول درس کې چې ستاسو په یاد دي، په اناټومي کې موږ تاسو ویلي وو چې د اناټومي هغه برخه، د اناټومي هغه برانچ چې هغه چشکي د کوچني مایکروسکوپیک ارګانیزمونه یا ساختمانونه چشکي مطالعه کوي، هغه ته موږ هستولوژي وایو. هستولوژي خپله د اناټومي یو برانچ دی. کوم برانچ دی؟ مایکروسکوپیک. که تاسو په یاد دي چې موږ ویل چې شته یو سایټولوژي وه بل هستولوژي وه. سایټولوژي یوازې حجره مطالعه کوي او هستولوژي حجره او انساج ټوله چشکي مطالعه کوي. نو دا د اناټومي یو برانچ دی. هستولوژي د اناټومي یو برخه ده، کوم چې مایکروسکوپیک یا په سترګو نه لیدونکي اجسام ساختمانونه څه کوي؟ مطالعه کوي. اسلایډ نوشته لیکل The study of microscopic anatomy of cell and tissues. یعنی هستولوژي هغه علم دی چې هغه د مایکروسکوپیک اناټومي مطالعه کوي، د حجرې او د انساج. یعنی هغه برخه مطالعه کوي، هغه سټرکچرز مطالعه کوي د حجرې او انساج چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، مایکروسکوپیک. صحیح شو. دا چې موږ تاسو څنګه مثال د خبرې دغه برخې مطالعه کوو، هغه باید اورې اماده سي او بیا وکتل سي په مایکروسکوپ کې چې هغه به یا لایټ مایکروسکوپ وي یا به شي الکترون مایکروسکوپ وي. صحیح شو. دغه برخې ټوټه کېږي، مثال یو برخه سمپل اخیستل کېږي، بیا مایکروسکوپ لاندې څه پکې وي هغه کتل کېږي. صحیح شو. دې لپاره موږ تاسو مختلف سټینز کاروو. سټینز چې ته ویل کېږي، سټینډ خپله دغه د انساجو رنګول ته ویل کېږي چې انساج ته یا برخې ساختمان ته رنګ کې یو وارې هغه برخه جلا جلا چې ته معلومه سي. مثال ته چې په حجره کې یو برخه غواړې ته ووینې، مثال د خبرې هغه باید ته یې وارې رنګ کړي چې معلومه سي چې دغه برخه، مثال د خبرې دغه نور څه باید جلا سي. وارې مثال موږ تاسو په حجره کې غواړو هسته وګورو، نه که چیرې موږ سټینینګ ونه کړو، هغه جلا نه کړو یو وارې، موږ هسته نسو لیدلی. مثال موږ چیرې غواړو چې د حجرې غشا وګورو، چیرې موږ تاسې سټینینګ ونه کړو، هغه ته رنګ ورنه کړو، جلا یې نه کړو، موږ یې نسو لیدلی. نو د مایکروسکوپ کې د انساجو او د کوچني ساختمانو د لیدلو لپاره سټین استعمالیږي چې اوس وروسته په دې بحث کوو د خیر سره. صحیح. نو موږ دا وویل چې هستولوژي کوم علم دی؟ هغه علم دی چې د کوچني مایکروسکوپیک انساجو یا ساختمانونو د مطالعې څخه بحث کوي. د اناټومي یو برانچ او برخه ده. صحیح. او د دې د کتلو لپاره موږ تاسو د هغه انساجو یا د هغه برخې د ساختمان یو کوچنی یو ټوټه یا برخه راخلو، مایکروسکوپ لاندې موږ تاسو یا به لایټ مایکروسکوپ یا به الکترون مایکروسکوپ. او بل موږ د کتلو لپاره مختلف سټینونه کاروو یا مختلف رنګونه موږ تاسو کاروو چې تر څو موږ ته هغه ساختمان سټرکچر برخه ښه واضح شي. موږ تاسو حجره لرو، سل لرو. شابوس موږ تاسو څو واره ویل دي حجره خپله څه شي ده؟ حجره د ژوندي موجوداتو د جوړښت او سټرکچر ساختمان هغه د ټولو کوچنۍ چې ده برخه ده. شابوس صحیح شو. د ژوندي موجوداتو جوړښت اساسي وظیفوي کوچنی واحد حجره. صحیح. دا مو ویل دي. بل ټیشوز چې دی، نسج، انساج، نسج چې دی. شابوس نسج مفرد دی، انساج جمع. څو حجرات چې سره یو ځای سي او ګډ کار وکړي، څو حجرات چې سره یو ځای سي
فانکشنل یونټ یعنې ګډ یو وظیفوي واحد دی سیسو یو رقم کار سره وکړي مثال خبرې په یو غړي کې ته ویل کېږي نسج یعنې څو حجرات سره یو ځای سي په ګډه سره یو خاص کار وکړي هغه ته ویل کېږي نسج ارګان به څه دي غړي به څه دي کله چې څو انساج سره یو ځای سي او ګډ کار سره وکړي هغه ته ویل کېږي غړي سیسو او سیستم به څه دي کله چې څو غړي سره یو ځای سي ګډ سره کار وکړي هغه ته بیا یو سیستم ویل کېږي عصبي سیستم تنفسي سیستم سره خبرې نه زړه سیستم سره خبرې سیستمونه چې بیا سره یو ځای سي بیا نو انسان ځای جوړېږي نو حجره د اول بیا ټیشوز دي بیا ارګان دي بیا سیستمونه دي او بیا انسان موجود دی کله چې راسو نور نه چې نور هم عمیق ولاړ سو نور هم موږ تاسې مالیکولي لیول ته موږ تاسې ولاړ سو د اټوم څخه را شروع نو اول چې ټول کوچنۍ ذره دغه چې دی هغه اټوم دی اول ته چې هغه بیا سره یو ځای سي یو موږ ته مالیکول یا مرکب کمپاوند موږ ته جوړېږي سیسو هغه چې بیا سره یو ځای سي ارګانیل جوړېږي نه ارګانیل چې بیا د خیره بحث پر کوو د حجرې داخلي اعضاء یا برخې دي مثال د پلازمیک رeticulum دی مایټوکاندریا د رایبوزوم دی هسته د بله سیزو چې دا بیا سره یو ځای سي حجرات جوړېږي څه جوړېږي حجره جوړېږي چې دلته نو هغه ژوندي موجودات هغه څه باید له شروع شي بیا چې حجرات سره یو ځای سي ټیشوز انساج جوړوي بیا چې څو ټیشوز انساج سره یو ځای سي یعنې ګډ کار وکړي یو رقم کار وکړي یو واحد ګروپ ځینې جوړ سي هغه ته بیا هغه مثال غړي ویل کېږي بیا چې څو غړي سره یو ځای سي هغه بیا سیستم ورته ویل کېږي بیا چې سیستمونه سره یو ځای سي ارګانیزم ژوندی موجود ځینې جوړېږي انسان حیوان بل شی ځینې جوړېږي نو دا اوس هغه د کوچني لیول څخه یوه بیا تر غټ لیوله پورې د ژوندي موجوداتو هغه ترکیب سلسله موږ تاسو وویل ښه انساج چې دي دا خپله د دوو برخو جوړ سوي دي انساج کې چې شته د انساج خپله چې دي نسج خپله چې دي دا بل شی نه دی حجرات دي او د حجرات ترمنځ چې کوم فاصله ده بس دغه ځای دی خلاص حجرات سره یو ځای کېږي یو ګروپ حجرات موږ تاسو یو مثال لکه مثال چې په یو د المارۍ په یو خانه کې مثال د خبرې کارتنان مثال ښه دی نه بکسونه ښه دی دا بکسونه یې کوچني حجرې دي د بکسو ترمنځ چې فاصله ده هغه ته اکسترا سیلولر میټریکس ویل کېږي حجرات ترمنځ فاصله او ټوله د المارۍ خانه چې سوله هغه چې سو بیا مکمل یو ارګان یا غړي بیا ځینې جوړ سو دغه ټیشو ځینې جوړ سو یعنې که موږ سره ولاړ سو د المارۍ په یو خانه کې مثال د خبرې بکسونه کښېږدو کوچني خانې بکسونه کښېږدو دا کوچني بکسونه ته موږ سیلز وایو حجرات وایو بکسو ترمنځ چې کوم فاصلې هغه ته اکسترا سیلولر میټریکس ویل کېږي دغه بکسونه حجرات د حجرات ترمنځ کوم فاصلې دي دغه ته مجموعي ډول سره ټیشو یا نسج ویل کېږي چې هغه یو خاص یو رقم دی مثال یوازې مثال د خبرې یا منظم نسج یا اپیتیلین نسج مثال د خبرې یا د هډوکو نسج د عضلاتو نسج مثال د خبرې نه خاص یا عصبي نسج مثال د خبرې نه یو خاص یو یونټ مثال یو کار وکړي ګډ کار وکړي صحیح شو انساج بل شی نه دی انساج د حجرات او د حجرات ترمنځ کومه ساحه ده دغه متقابل تاثیرات دي انساج یا دغه متقابل ګډ کار دی انساج یعنې حجرات ترمنځ فاصلې دي بس دغه انساج دی صحیح شو دغه حجرات او د حجرات ترمنځ چې کوم فاصله ده دی په ګډه سره کار کوي په انساج لپاره صحیح په ګډه سره کار کوي یا ځینې وخت یو بل سره تنبیه کوي او یا ځینې وخت یو بل سره نهي کوي معنا د ځینې کارونو په تنبیه یا په زیاتوالي کې تاثیر لري ځینې وخت بیا د ځینې کارونو مثال د خبرې په نهي کولو کې یا د منځه په کمولو کې مثال تاثیر لري صحیح شو نو دا زموږ تاسو چې دا انساج شوله نه چې شاوس تاسو چیرې دې پیسته د نسج یا انساج نوم واورئ تاسو اتومات باید فکر ته راسئ چې دا حجرات ترمنځ فاصله ده مثال د خبرې دلته دوی ګډ کار سره کوي ځینې مواد داخلي حجرات ته کار کوي ځینې بیا د حجرات څخه راوځي په دغه شاوخوا کې تاثیر یا کار کوي صحیح شو وظیفه سرته رسوي ښه موږ تاسې عموما دغه څلور ډوله چې لرو انساج موږ تاسو ته چې د خیر بیا وروسته هم دا په تفصیل سره بیا وایو انشاءالله اوس مازې نومان یادواري کوو اول اپیتیلیل ټیشوز معنا مخاطي غشا صحیح شو یا مخاطي انساج دوهم کنکتیو ټیشوز معنا منظم نسج صحیح شو منظم نسج
بل دریم ماسکولر ټیشوز معنا عضلاتي نسج شي عضلاتي نسج او څلورم دی هغه بیا نروس ټیشو معنا عصبي نسج عموما موږ تاسې دغه څلور اساسي د انساج چې لرو ډولونه موږ تاسې لرو تفصیل سره د دا انشاءالله مخ درسو کې بیا راځي وایو ښه راځو موږ تاسو ته سایز اړوند خبره موږ تاسو په شروع کې هم وکړله موږ دا وویله چې هستولوژي د اناټومي هغه برانچ دی چې دوی مایکروسکوپیک لیول باندې کې ساختمانونه مطالعه کوي یعنی ډېر کوچني ضربینې ساختمان څه به کوي مطالعه کوي نو عموما په هستولوژي کې موږ تاسو کوم ساختمان مطالعه کوو هغه په ډېر کوچنی سایز به لري چې په اکثر وخت سترګو په لیدلو وړ نه وي بیا موږ چې استعمال لپاره موږ تاسو بیا مایکروسکوپ موږ تاسو بیا لپاره استعمال صحیح شو یعنی استرولوژي کار چې دی هغه د ضربینې د مایکروسکوپیک موجودات سره دی دلته چیرې موږ تاسو دا عکس ته وګورو دلته موږ دا راښیي چې ډېر کوچني سایز برخې او هغه ډېر غټ سایز برخې انساج کم دي عموما چې موږ تاسې کوچني ترینه ذره چې دا خو نو اټم دی صحیح شو تر اټم خو نو اوس به لا کوچنی ذره فکر نه کوم چې وي دي نو د 0.1 نانومتر څخه را شروع کیږي د انساجو یا مثال د خبرې د مالیکولو هغه مقدار چې د ټولو کوچني ذره چې د مثال د خبرې ژوندي موجودات کې هغه اټوم دی صحیح شو د هغه یعنې ټول کوچني سایز چې دی هغه 0.1 نانومتر چې دا د اټوم دی صحیح شو بیا راځي مثال 1 نانومتر لس مثال سل بیا 1 مایکرومتر لس مایکرومتر سل مایکرومتر یعنې د یوه 0.1 نانومتر څخه نیولې بیا تر 100 مایکرومتر پورې که چیرې د ځینو برخو سایز دونه کوچنی وي موږ د هغه لپاره چې استعمالوو الکترون مایکروسکوپ استعمالوو الکترون مایکروسکوپ چې دا ډېر کوچني شیان موږ ته راښیي یعنې دغه 0.0 چې دی دا تقریبا 1 بلیون برخه ده د متر یعنې متر چې راواخلې پر 1 بلیون برخه وویشي د یو برخې ته ویل کېږي 1 نانومتر چې دا لپاره موږ څه کاروو الکترون مایکروسکوپ کاروو یا ډېر قیمتي ډېر ګران دی او ډېر کوچني شیان پکې معلومیږي که چیرې د یو شي اندازه یا سایز د 100 نانومتر څخه نیولې بیا تر 1 سانتي متر پورې دې لپاره موږ تاسې لایټ مایکروسکوپ کاروو څه کاروو لایټ مایکروسکوپ موږ تاسې کاروو اگه چیرې بیا د یو شي سایز تر 100 نانومتر څخه رالوړېدی لوړه روانه مثال تر مترو پورې و 1 متر لس متره 20 متره نه مخته پسې تللی نو بیا موږ کولی شو چې په سترګو یې هم ووینو دا شیان څه وکړو په سترګو یې هم ووینو دا شیان موږ تاسې دا وه د سایز له مخې مثال د خبرې د ژوندي اجسامو د برخو تفاوت یا فرق و سایز دی او د هغو دپاره د مایکروسکوپ استعمال و د کم سایز دپاره کم مایکروسکوپ من استعمالیږي په دې پوه شوه داسې چې الکترون مایکروسکوپ د ډېرو کوچني شیانو لپاره استعمالیږي او لایټ بیا یو څه د غټو شیانو دپاره یعنې د الکترون مایکروسکوپ قابلیت او قوت ډېر دی نسبت چاته لایټ مایکروسکوپ دی اول راځو لایټ مایکروسکوپ مایکروسکوپونه عموما په ځینې کتابونو کې ډېر په تفصیل سره تشریح کړي د هغو دغه هندارې لینسونه ټول شیان تشریح کړي خو دونه په تفصیل سره ویل ته ضرورت نشته که تاسو طب محصلین یاست تاسو فقط مازې یو ایډیا باید واخلئ مایکروسکوپ څه شی دی کم یو مثال څونه شی موږ ته معلوموي صحیح شو څونه ظرفیت لري مثال د خبرې که ډېر کوچني شیان موږ تاسې ګورو کم یو استعمالوو که غټ ګورو کم یو استعمالوو بس مازې یو ایډیا تاسې ولرئ صحیح شو دا دی لایټ مایکروسکوپ دا تقریبا 1000 چنده موږ ته یو شی غټوي صحیح شو چې 100 نانومتر څخه نیولې بیا نو راځه مثال د خبرې تر ملي متر او سانتي متر پورې شیانې موږ څه کولی شو تر دې لاندې موږ تاسې کتلی شو صحیح شو دې دا برخې تشریح کولو ته څه خاص ضرورت نشته انشاءالله ښه دا د الکترون مایکروسکوپ چې د هغه د شیانو د غټولو قابلیت چې دی تقریبا دی موږ ته شی 1000 نه 10,000 هم نه 1,00,000 هم نه 10,00,000 تقریبا 10,00,000 چنده موږ شی موږ ته ډېر غټې معلوموي چې قوت یې څه دی ډېر زیات دی او ډېر کوچني شیان چې دي هغه په دې کتل کېږي اوس د اټوم څخه نیولې بیا نو تر هر څو پورته کېږي اوس تاسو دلته کولی شئ دا دوه عکسونه ووینئ چې دا د الکترون مایکروسکوپ
باندې اخیستل سوي عکسونه دي شابس. په دا راسته لاس چې تاسو کوم عکس وینئ دلته موږ تاسې د اپیتیلیل انساج یو حجره موږ تاسو یو حجره ده چې دا یو حجره ده شابس چې دا په الکترون مایکروسکوپ باندې عکس اخیستل سوی دی. صحیح دی؟ تقریبا 1,00,000 چنده دا عکس دا حجره غټه سوی ده. بیا موږ شپو دا اوس وینو چې دا غټه نسي موږ ته دونه موږ نسو لیدلی. صحیح شو؟ او په چپه لاس کې چې کوم عکس دی دا بیا تنفسي لارې د اپیتیل انساجو حجره ده شابس چې دا بیا تقریبا 15,000 چنده شوې ده حجرات دا رغب سوې ده. حجره یې چې کړې ده لوی کړې ده یا غوټه کړې ده. مثال دا یو حجره د مثال په دا مثال بله حجره د مثال خبرې نه دا مثال بله حجره د مثال خبرې تقریبا 15,000 چنده چې کوم مشترک حجره یې ده غوټه کړې ده الکترون مایکروسکوپ په مرسته باندې. موږ تاسې مخ ته پسې ځو. مخکې مو ویله چې د دې دپاره چې موږ تاسې د کوچني ضربیني جوړښتونه مطالعه کړو موږ هستولوژي وایو. صحیح شو؟ د هستولوژي د علم د ښه وضاحت لپاره موږ ویله چې دا کوچني جوړښتونه موږ تاسې غواړو مطالعه کړو موږ چې استعمالوو مایکروسکوپ استعمالوو. اوس نو مایکروسکوپ چې ته استعمالوې یا به لایټ یا به الکترون یې دا خو مو ویله. اوس نو د مایکروسکوپ د استعمال لپاره بیا موږ تاسې ځینې تخنیکونه استعمالوو چې دا کوچني شیان راخلې هغه پرې کوې هغه ګورې دا خپل طریقه لري. هر شی موږ نسو لیدلی. دې طریقه کوم طریقه نه یې زده د یو کوچني که مایکروسکوپ هم راسره یې مثال د خبرې هر څه راسره یې خو موږ بیا هم نسو کولی چې هغه ساختمان چې کوم مطالعه کړو. موږ باید د ساختمان د لیدلو لپاره ځینې طریقې زده کړو. موږ تاسې هغه لکه مثال خبرې فکسیشن تثبیتول نه پروسیسینګ ډیهایډریشن اند کلرینګ اوبه ایستل او پاکول امبډینګ د یو سټرکچر یا یو برخې تثبیتول کټینګ پرې کول سټینینګ هغه ته رنګ ورکول پرمننت مونټنینګ د اوږدمهاله وخت لپاره هغه کول تثبیتول. دغه ځینې تخنیکونه دي د دې لپاره استعمالیږي چې تر څو موږ تاسې یو د هیستولوژي یو برخه چې هغه مطالعه کوو هغه چې کوم هغه موږ تاسې اماده کړو یوازې چې اماده مو کړله بیا هغه د لیدلو وړ ګرځي. دغه د اماده کولو شپږ مهمې طریقې دي دا باید زده یې که بیخي زده نه یې خو ایډیا باید ولري. دا د هغه کسانو کار دی چې هغوی د نسجونو مطالعه کوي هغه مریضیان یو شیان پسې ګوري نه خو یو ایډیا باید ولري چې د انساج چې موږ تاسې مطالعه کوو مایکروسکوپ یې په کومه طریقه یې مطالعه کوو اول باید کوم شیان څخه موږ استفاده وکړو. صحیح شو؟ په دې کې اول زموږ څه وایو فکسیشن وایو د نامه څخه معلومیږي معنا فکس کول تثبیتول. صحیح شو؟ دې دپاره چې موږ تاسې د یو برخې هغه شیپ چې مثال د خبرې صحیح شو کوم شکل یې دی هغه ثابت پاتې سي تغییر رانه سي. موږ مایکروسکوپ لاندې ګورو چې په دغه ساختمان کې تغییر رامنځته نه سي هغه باید فکس سي وایي. دې دپاره موږ تاسې ځینې کیمیاوي مواد استعمالوو تر څو دغه برخه ساختمان سټرکچر چې سي موږ ته ښه تثبیت سي د هغه شیپ شکل تغییر ونه کړي. دې لپاره موږ څه استعمالوو فکسیشن استعمالوو. په دې کې ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي. صحیح شو؟ بل ولې دا موږ استعمالوو دې لپاره چې تر خپل حده پورې هغه عضو یا ساختمان ژوندی وساتو. صحیح شو چې راڅخه مړ نه سي. عضو چې ژوندی مثال د هغې مطالعه یو رقم ده بیا که وخت پر تېر سي مطالعه بیا بل رقم کېږي. کیدای سي وخت پر تېر سي بیا موږ تاسې ځینې شیان چې مطالعه نسو کړای. دې لپاره چې تر څو تقریبا ژوندي پاتې سي موږ دا فکسیشن استعمالوو. او بل د اوټولایزز او بکټریل اټاک دې دپاره چې دغه مثال چې کوم نسج راپرې کړی دی مثال ته اوس مطالعه کوې هغه ګورې مایکروسکوپ چې ګورې دې دپاره چې هغه تجزیه نه سي له منځه ولاړ نه سي او یا انتانات بکټریاوې په هغه کې مداخله ونه کړي هغه ته تخریب نه کړي. دې لپاره موږ چې کوو دغه فکسیشن موږ تاسې استعمالوو. صحیح شو؟ او بل دې دپاره چې موږ تاسې دغه عضو ته رنګ ورکړو معنا په دغه ساختمان کې هر برخه جلا رنګ واخلي او موږ وپېژنو چې دا هسته ده دا مثال د خبرې د حجرې دیوال دی دا مثال د خبرې سایتوپلازم دی دا رایبوزوم دی دا بل شي دا بل شي. د دغه رنګ ورکول دپاره موږ اول څه کار وکړو فکسیشن موږ تاسې کار وکړو. صحیح شو؟ نو د فکسیشن لپاره موږ تاسې کولی ځینې کیمیاوي مواد کار لکه مثال د خبرې اسیټیک اسید لکه فارمالډیهاید لکه ایتانول
مثال خبرې لټر الډیهاید، مثال خبرې میتانول دی مثال، او پیکریک اسید دی مثال. دا شان د فکسیشن لپاره استعمالیږي. فکسیشن موږ تاسو ویلي چې دا د هاستولوژي دی، چې موږ تاسو غواړو چې انساج مطالعه کړو، یو برخه وګورو، ساختمان یې وګورو، هغه باید لپاره موږ څه کوو؟ فکس کوو. ولې فکس کوو؟ لپاره موږ تاسو کومې مواد استعمالوو تر څو هغه شکل یې سم پاتې سي، تر څو تر خپله وسه پورې هغه ساحه ژوندۍ پاتې سي، تر څو هغه ساحه له منځه ولاړه نه سي، خپل تجزیه نه سي او انتانات مداخله پکې ونه کړي، او بل هغه ته موږ تاسو ته څو اسانه رنګ ورکولی شو. صحیح شو؟ دا دپاره موږ څه کاروو؟ فکسیشن موږ تاسو کاروو، او دغه دپاره موږ تاسو دغه لاندې مواد کارولی شو. صحیح دی؟ دا د هاستولوژي سیکشن یا اساج د مطالعه کول لپاره، یا بل د مطالعه کول لپاره هغه لومړنی پړاو چې باید ترسره شي. بل ډیهایډریشن اند کلرینګ دی. ځینې وخت ضرورت پیدا کېږي چې موږ تاسو کوم ساختمان مایکروسکوپ کې مطالعه کوو، د هغه څخه خپل تر حده پورې اوبه ایسته کړو او هغه څه کړو؟ صفا کړو. صحیح شو؟ تر څو هغه څه شي؟ ښه تثبیت شي او اوبه ځینې وایستل شي. صحیح شو؟ د دې لپاره موږ تاسې ځینې مایعات کاروو. داسې مایعات کاروو چې هغه د اوبه ځینې جذبوي، د دې اوبه ځینې راباسي. صحیح شو؟ دې لپاره موږ تاسې کولی شو هایدروفیلیک اور الکولیک سولوشن موږ تاسې کاروو. هایدرو معنا اوبه، فیلیک معنا خوښوونکي. داسې مواد موږ کاروو چې هغه اوبه خوښوي، یعنې اوبه راکشوي ځان ته ځي. اوبه چې کش کړلې، ساختمان به څه شي؟ وچ شي. بیا نو هغه ژر نه تخریبېږي، ژر خرابېږي نه، او اسانه فکس کېږي هغه. صحیح شو؟ لکه مثال خبرې ایتانول کارولی شو، میتانول کارولی شو، اسټرین کارولی شو دې لپاره. صحیح شو؟ یعنې د هغه ساختمان چې موږ مطالعه کوو، د هغه څخه د اوبو ایستل او صفا کول د هغه برخه. بل امبیډینګ دی. امبیډینګ دا رقم مثال د خبرې لکه ته چې راولاړ سې، مثال د خبرې که ته چېرې فکر کړی موږ تاسې د آیسکریم جوړوو، په آیسکریم کې دوی دا خاشې په آیسکریم کې کښېږدي، بیا یې یخی کړي، بیا خاشه نه ځینې ایسته کېږي. امبیډینګ عین دغه رقم دی. موږ تاسې په یو کلک ساختمان کې دا خپل سمپل ځای پر ځای کوو او موږ ته یې مطالعه کوو. مثال لکه واکس موم، مثال دې موم راواخلې، د موم په منځ کې هغه انساج چې مطالعه کېږي، مثال کله چې مثال خبرې د خولې یو برخه، مثال د پزې یو انساج، مثال دانه د مثال دانه ته راخلې مطالعه کوي، ګورې نه نشته ګورې مطالعه کوي، نو دغه انساج چې دوی راخلي دوی په داسې کلکو مواد مثال خبرې دغه جیلاتین، مثال خبرې واکس یا ایګر، مثال خبرې په قسمه کې تثبیتوي تر څو هغه سره ونه ښورېږي، بې ځایه نه شي مثال خبرې، او دغسې فکس پاتې شي. صحیح شو؟ دا امبیډینګ بل پړاو شو. اول دواړه موږ تاسې وویلي، فکسیشن مو ویلي. صحیح شو؟ دوهم موږ تاسې ډیهایډریشن وویلي، او دریم موږ تاسې امبیډینګ وویلي. صحیح شو؟ دا به نه هېروئ شابس. ښه، دریم کټینګ دی. موږ تاسې دپاره چې یو برخه مطالعه کړو، مایکروسکوپ کې وګورو، هغه باید یوازې کوچنۍ شي. خو نه ځکه وایي مثال چې د انسان لاس تر لاندې کې، د انسان پزه تر لاندې کې، انسان د خبرې نه، باید ته یو برخه ځینې راپرې کړې، بیا وروسته مایکروسکوپ لاندې هغه وګورې. دغه برخه چې موږ راپرې کوو دې ته ویل کېږي مایکروټوم. هغه وسیله چې دا پرې کوي موږ ته، هغه ته مایکروټوم ویل کېږي. صحیح شو؟ که چیرې موږ تاسې دغه ساختمان ډېر کوچنی کوو او غواړو چې هغه په چې وګورو، په الکترون مایکروسکوپ کې موږ تاسې وګورو، یعنې ډېرې کوچنۍ برخې وي، نو هغه باید 80 الی 100 نانومتره په مقدار سره باید پرې شي. اگر چېرته غواړې چې دپاره لایټ مایکروسکوپ استعمال کړې، نو دا برخه باید 2 الی 25 مایکرومتره چې شي پرې شي، بیا هغه لیدلو وړ ګرځوي. صحیح شو؟ دا بل پړاو شو. څلورم پړاو شو چې د هغه ساختمان یا د برخې پرې کول ډېر مهم دي، په چې هغه سم مطالعه شي. دغه پړاو ډېر مهم دی. پنځم پړاو دغه به لا وایو، بالا یې بس کړو، بیا به نو سبا اخر انشاءالله ووایو. پنځم پړاو چې دی هغه سټینینګ دی. سټینینګ معنا رنګ ورکول. په بیوشیمي کې، په هستولوژي کې، مثال خبرې په د انساجو په مطالعه کې، د کوچني کوچني برخو مطالعه کې، مثال خبرې د ټولو یو ډېر مهم شی سټینینګ دی شابس، چې دا به نه هېروئ. معنا رنګ ورکول. معنا څه ورکول؟ معنا رنګ ورکول، تر څو موږ تاسو ته برخه هایلایټ شي، روښانه شي موږ تاسو او هغه معلومه شي. مثال موږ تاسو غواړو په حجره کې سایتوپلازم مطالعه کړو، هسته مطالعه کړو، د پلازمیک رتیکولم مطالعه کړو، هغه اول باید سټینینګ وشي، هغه باید یو رنګ شي چې د هسته موږ ته په یو رنګ باندې معلومه شي واره، بیا موږ پېښې دا هسته ده ولا. صحیح شو؟ دا مثال رایبوزوم دی، دا ته سټینینګ ویل کېږي، تر څو موږ تاسې خاص سټرکچرز
یا خاص مالیکولونه څه وکړو هغه موږ څه کړو هایلایټ کړو روښانه کړو تر څو هغه ښه اسانه مایکروسکوپ چې شي ولیدل شي دا ته سټډینګ ویل کېږي معنا د کوچني انساجو څه کول رنګول مثال تر څو چې شي د لیدلو لپاره هغه ښه وسا ولیدل شي صحیح شو تاسو دلته مختلف عکسونه ګورئ شامس ټول رنګ شوي دي مختلف انساج مختلف برخې دي شابس چې هغه ته رنګ ورکول شوی سټین شوي دي د ګرد دا چې موږ تاسو کوم سټینونه کاروو دا به سبا اخر ان شاء الله وای دا نن لپاره بس دا اول درس دی ډېرې محصلین نن غیر حاضر هم و چې دا غس سبا اخر وګورئ سبا اخر موږ تاسو راځو بیا وای چې موږ کوم سټینونه استعمالولای شو صحیح شو نو دغه بس ته شش په ودرې